سلامونه لیدونکو زهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې ښه به یاستئ لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دروغ وایم چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک پیج لوکیشن چینج کړو او هغه مونیټایز کړو او هغې نه پیسې وګټو ګوره ملګرو یو خبره کومه که چیرته تاسو په میلیون کې فالوورز ولرئ په فیسبوک پیج باندې یا فیسبوک آی ډي باندې پروفیشنل موډ کې چې وي نو تاسو ته پیسې نه ګټي تر څو چې لوکیشن برابر نه کوي ګوره دا د فیسبوک ډیر غټ شرط دی او تر ټولو مهم چې دا نوی لوکیشن دی خراب و تا ته ₹1 هم نه درکړي که 1 میلیون څه چې 50 میلیونه فالوورز هم ولري نو راځو ملګرو تاسو ته زه په دغه ویډیو کې مکمل طریقه دروښیم د فیسبوک پیج مونیټایزیشن لپاره چې مونږ لوکیشن د فیسبوک پیج لوکیشن څنګه چینج کړو ویډیو خیر ممکن لږ اوږده شي را سره تر ټولو وګورئ تر پایه وګورئ ویډیو مه سکیپ کوئ تاسو به ټوله مکمل طریقه د لوکیشن په اړه د فیسبوک مونیټایزیشن په اړه تاسو ته ټول معلومات درکړم او هغه لوکیشن چینج کېده به تاسو ته عملاً وښایم سمه ده ښه ملګرو راځو ویډیو په طرف باندې مخکې له دې چې تاسو ته زه طریقه در وښیم که چېرې تاسو زهین افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي دا در سره ضرور سبسکرایب کړئ راځو ملګرو فیسبوک ته وخت به نه ضایع کوو سمه ده ځکه چې ویډیو اوږده ده نو دلته زه یو پیج ګورم او د هغې لوکیشن ګورم ښه تاسو زه وښایم زه به تاسو دغه یو ایډ والا دی همدغه لوکیشن به زه تاسو ته وښایم صحیح ده په دې نوم باندې به کلیک واخلئ د پیج او بیا به تاسو دلته پیج هیلث بیوټي دی دلته چې هر شي لیکل شوی د دې عکس نه لاندې اول خط په دې به تاسو کلیک واخلئ ښه ګوره زه یو لوکیشن ګورم د دې پیج چې د دې پیج لوکیشن څه دی ښه مشکل څه دی مشکل دا دی چې وی پی ان نه دی کنیکټ او نیټ کار نه کوي زه به وی پی ان کنیکټ کوم تر څو نیټ کار وکړي فیسبوک کار نه کوي ښه نو دلته به زه په دې باندې کلیک واخلم کله چې په دې باندې کلیک واخلم ګوره ملګرو دلته به تاسو راشئ دلته لیکلی وي people who manage this page صحیح ده یعنی دې پیج لوکیشن څه دی دې پیج 15 اډمینان د افغانستان دي یو د یونایټډ سټیټ نه دی نو دا پیج دوی ته پیسې نه ګټي که هر څومره ډېر فالوورز ولري ځکه چې دا افغانستان نه اډمین لري که چېرته افغانستان اډمین ولري هغه ته فیسبوک کنټینټ مونیټایزیشن نه ورکوي او هغه پیج نه مونیټایز کیږي سمه ده سټار سیټ اپ ورکوي خو کنټینټ مونیټایزیشن نه ورکوي کنټینټ مونیټایزیشن لپاره افغانستان باید په دې کې نه وي باید افغانستان پاکستان دا هیوادونه نه وي او نور هیوادونه وي سمه ده پاکستان معلومات نه لرم خو افغانستان خبر به وکړو چې افغانستان کې دا مونیټایزیشن نه ورکوي ښه راځو موږ دا لوکیشن چینج کوو سمه ده تاسو به څه وکړئ ملګرو ګورئ زه تاسو یو بله خبره وکړم تاسو به یو موبایل راواخلئ صرف به دې پیج ته وباسئ بس نوې آی ډي به جوړه کړئ نوې آی ډي جوړه کړه او صرف هغه پکې اډمین کړه بس بیا چې کله دې نوې آی ډي جوړه کړله او هغه دې اډمین کو هغه موبایل کې نور اډمینان به ټول د پیج نه لرې کړي چې هر ستا څومره آیډیانې وي یا د ملګری پکې اډمین وي هر څوک وي هغه به ټول ته لرې کړي صرف به نوې آی ډي جوړه کړي او هغه به پکې اډمین کړي په هغه موبایل کې به ته یو وی پی ان تا ته ضرور دی چې ضرور واخلې سرف شارک وی پی ان سمه ده سرف شارک وی پی ان دغه وی پی ان دی ښه دا وی پی ان به ضرور واخلئ که چېرته وایي تاسو وایي چې دا مونږ چېرته واخلو څنګه واخلو ګورئ که تاسو خپله اخلئ سرف شارک ډاټ کم د خپل سایټ ته هغې ته ورشئ هغې کې اخیستل کېږي $45 باندې کېږي سمه ده یو کس چې غواړي وایي خپله زه اخلم او که چېرته وایي چې نه مونږ یې تا نه اخلو نو مونږ یې هم خرڅوو او مونږ به تاسو ته حساب کو 2 کلن پیکج په دې کې $1,500 باندې ویډیو کې هم وایم او بیا هم تاسو راته میسج کولی شئ سمه ده نو په دې ویډیو نه لاندې ډسکرپشن کې به زما د ګروپ لینک وي هلته راشئ یا د زما نمبر دی ماته میسج وکړئ چې کله مو په کار نو که تاسو خپله اخلی خو طریقه مې درته ښوده که ما نه اخلی که بل چا نه اخلی هم خو دا وی پی ان ضرور دی یعنې دا سبشارک وی پی ان به ضرور واخلئ کله چې دا واخیسته ملګرو په دې کې سیټینګ دی ښه نوی موبایل کې نوی آی ډي او هماغه پیج دی اډمین کړی اوس راځو سیټینګ کوو وی پی ان دی هم واخیسته نو اوس سیټینګ کوو سیټینګ په دې ډول دی تاسو به دغه وی پی ان راخلاص کړئ کله چې راخلاص کوو ګورئ دلته به راشئ تاسو سیټینګ ته راغللی دلته به تاسو راشئ وی پی ان سیټینګ ته وی پی ان سیټینګ ته راغلی دلته به تاسو اول کار څه وکړئ کویک کنیکټ کې به تاسو دغه ځای باندې کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخیسته دلته به راشئ سټیټیک آی پي ته سټیټیک آی پي به انتخاب کړئ په دې کې ډېر لوکیشنونه دي ښه 3-4-5 هیوادونه دي جرمني پکې ښه دی یونایټډ کینګډم د یونایټډ سټیټ په دې 3 هیوادونو کې به تاسو یو انتخاب کړئ سنګاپور هم صحیح دی معلومات نه لرم چې مونیټایزیشن شته پکې که نه شته تاسو خپله سرچ وکړئ خو همیشه مونږ څه کوو یونایټډ کینګډم انتخابوو او دې کې مونیټایزیشن ورکوي یونایټډ سټیټ کې هم ورکوي که تاسو یونایټډ سټیټ انتخابوئ که تاسو یونایټډ کینګډم انتخابوئ هر یو چې یو دانه انتخاب کړئ خو
فکر مو وي چې هغه به یاد لرئ. اوس دلته زه انتخابوم یونایټډ کینګډوم لندن H1 دغه اولنی لوکیشن مونږ انتخاب کوو. بس دا مونږ اخیری لوکیشن شو، یعنی مونږ په دې ځای کې اوسېږو، نو ټول موبایل مونږ دغه ځای ته اړو. صحیح ده چې دلته یو. دویم سیټینګ څه دی؟ دویم به تاسو اے ټو کنیکټ آپشن آن کړئ. بیا به تاسو لاندې راشئ، په دې کې به تاسو کلین ویب اپلیکیشن آپشن چې دا به هم آن کړئ، ریکنیکټ به ووهئ. له دې نه وروسته مهم کیل سویچ دی، دا به هم تاسو آن کړئ. او له دې نه وروسته انډرایډ نیټیو کیل سویچ دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیست دلته به تاسو کنټینیو باندې کلیک واخلئ او دلته به تاسو دغه سرف شارک وی پی ان چې دی سر خو سیټینګ علامه به وي یا به درې ټکي وي تاسو موبایل کې، هغه به ووهئ. کله چې هغه ووهل دلته به آلویز آن وی پی ان دا به هم دا اپشن به هم آن کړئ او د لاندې بلیک کنیکشن وداوټ وی پی ان دا به هم آن کړئ، ډبل ته ټرن آن کړئ. ګورئ د دې فایده څه ده؟ د دې فایده دا ده او د دې معنا دا ده چې آلویز آن وی پی ان همیشه به ستا موبایل وی پی ان سره کنیکټ وي. او دویمه معنا دا ده بلاک کنیکشن وداوټ وی پی ان. مثلا تاسو ډیټا نیټ مفعاله کړی دی، ډیټا مو خلاصه کړه، تر څو چې وی پی ان کنیکټ شوی نه وي همدغه موبایل کې، نو تاسو موبایل کې انټرنیټ به کار نه کوي، یو شی به هم کار نه کوي پکې. نو د دې دا معنا ده. یعنی دا څه دپاره ښه دی؟ د دې دپاره ښه دی چې که چېرته تاسو نیټ نه کاروئ خو هسې هم فیسبوک کې لوکیشن معنا نه لري، مثال هغوی ته نه ښکاري چې دا کس خو آنلاین نه دی، نو کار ځای کې وي هغوی ته یو شی دی. خو که چېرته ته آنلاین شوي او تا لوکیشن افغانستان و، نو بیا خو ستا لوکیشن چینج کېږي بیرته افغانستان ته. خو د دې اپشن فایده دا ده چې تر څو چې وی پی ان کنیکټ نه وي او کنیکټ نه وي کار نه کوي، چې کنیکټ شو ډایرکټ به ستا لوکیشن دغه یونایټډ کینګډم یا امریکا یا بل ځای انتخاب کړي هغه ځای به وي ډایرکټ. مثال لوکیشن کې به مشکل نه راځي. سمه ده؟ خلک وایي ما لوکیشن تختی را تختی، یعنی کله یونایټډ کینګډم ته واوړي، کله یو وی پی ان استعمالوي، کله بل استعمالوي، بس هغه بیا هغې ته که یو کال هم منتظر شي تاسو مونټایزیشن نه درکوي. سمه ده؟ ښه دا اپشن هم وشو. له دې نه وروسته ملګرو دغه لاندې یو اپشن دی اډوانس سیټینګ. اډوانس سیټینګ صحیح ده؟ په دې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیستو دغه اول اپشن به آن کړئ، بیا به ریکنیکټ ووهئ. سمه ده؟ دویم ملګرو دغه اور جی پی ایس لوکیشن دغه اپشن دی، دا ډېر مهم اپشن دی. کله چې دا تاسو آن کړئ نو ستاسو د موبایل مکمل لوکیشن چینج کوي، هماغه لوکیشن ته چې کوم موږ انتخاب کړی دی. ښه تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیستل دلته به تاسو لیټس گو باندې کلیک واخلئ. لیټس گو چې کله کلیک واخیستل دلته ګورئ لیکلي دي انیبل ډیولپر اپشن، په دې اوپن سیټینګ به کلیک وکړئ. ډایرکټ تاسو موبایل سیټینګ ته وړي، په دې موبایل سیټینګ به تاسو راشئ اباوټ فون ته، بیا به تاسو راشئ لاندې او دلته به تاسو انتخاب کړئ سافټویر انفارمیشن او دلته به تاسو بیلډ نمبر ګورئ، په دې به تاسو 9 ځلې کلیک واخلئ. تاسو د ډیولپر اپشن چې دی دا به آن شي، یعنی 9 ځلې چې کله تاسو کلیک واخیست تاسو ډیولپر اپشن آن کېږي. دا د ماته آن شو. له دې نه به هم بیرته بیک لاړ شو. دویم به تاسو څه وکړئ؟ دا خو وشو. دویم به تاسو دې غشي باندې کلیک واخلئ او دلته به تاسو اوپن سیټینګ باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیست ملګرو په دې صفحه کې به تاسو ډایرکټ اخر ته راشئ. ها اخر ته چې کله راغللی دلته لیکلی دي سلیکټ موک لوکیشن اپ، ګورئ دغه اپشن دی، ها دا په دې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیست دلته به دا سرف شارک باندې کلیک واخلئ. بس نور د دې ځای کار ختم شو. بیرته بیک کېږو. بیرته بیک شو، دې صفحې ته بیا راغلی، دلته بیا د غشي علامه باندې کلیک واخلئ. درېیمه صفحې ته موږ راغلو. درېیمه صفحه کې موږ ته ولیکل د سیټ اپ از کمپلیټ، ستاسو سیټ اپ چې دی پوره شو. دلته به کلوز باندې کلیک واخلئ. بیرته دا اپشن موږ سره آن شو. کله چې موږ سره دا هغه آن شو دا اپشن، نو تاسو ته به دلته په پاس موبایل صفحه کې یو د لوکیشن علامه تاسو ته وښیي. دا ګورئ پاس شاید تاسو ښکاره شي نه، دا به تاسو ته وښیي. او ستاسو د موبایل بجې چې دي دا به هم بدلی شي. ځینې خلکو موبایل بجې بدلېږي، ځینې نه بدلېږي. نو مهم څه د لوکیشن ده چې لوکیشن دې بدل شو، بجې که بدل شو که بدل نه شو هغه مشکل نشته دی. ستاسو موبایل ټایم هم بدلېږي ورسره. سمه ده؟ ښه د دې نه وروسته به تاسو څه وکړئ؟ را به شئ، زموږ سیټینګ مکمل شو. ها سیټینګ د وی پی ان یو اپشن پاتې نور مکمل دی. دلته بیرته تاسو راشئ هوم ته. ها هوم ته به راشئ او دلته به تاسو بیا دغه درې کرښو باندې کلیک واخلئ او بیا به تاسو دلته سټیټیک آی پی انتخاب کړئ. سټیټیک آی پی انتخاب کړه، هماغه لوکیشن چې وخت موږ اول سر کې سلیکټ کړی یونایټډ کینګډم لندن H1 دغه مثالو یا دا بل تاسو سلیکټ کړو، هماغه به تاسو دلته بیا انتخاب کړئ او دلته به کنټینیو باندې کلیک واخلئ.
کله چې به دې کلیک واخیسته تر څو دا کنیکټ کېږي تر هغې به منتظر شئ. یعنې دا به تاسو دا لوکیشن چې کله کنیکټ کو ستاسو د موبایل لوکیشن به چینج شي، د دې نه وروسته به چینج شي. سمه ده؟ دا چې کله کنیکټ شو ستاسو بس موبایل لوکیشن چینج شو. دا معنی لري چې تاسو اوس په کوم هیواد لندن مو انتخاب کړی وي، مثال یونایټډ کینګډم دی، هغه که لندن دی تاسو لوکیشن ډایرکټ لندن ته ځي. اوس د لوکیشن چینج کېدو دپاره به تاسو څه وکړئ؟ ګوره تاسو دا سیټینګ وکړو خو یو ځل به ځان باوري کړئ چې آیا چینج دی که نه دی. نو د دې دپاره به تاسو راشئ واتساپ ته. ښه واتساپ ته به راشئ. واتساپ کې یو کس انتخاب کړئ، مثال دا زما ملګری دی، دې ته زه غواړم د خپل لوکیشن ولیکم چې زما لوکیشن تو درې صحیح دی یا نه. تاسو به یو ملګري ته خپل لوکیشن چینج کړئ، ولیکئ چې چینج دی که نه. دلته به دغه علامه باندې کلیک واخلئ، بیا به دلته تاسو لوکیشن باندې کلیک واخلئ. کله چې په لوکیشن کلیک واخیسته ګورئ تاسو د خپل لوکیشن به دلته دا ځای وي. ګورئ دا به داسې تاسو نږدې کوي، لرې به کوي، وګورئ چې دا کوم ځای دی، افغانستان دی کوم ځای. ګورئ دا لندن دی، ګورئ دلته لندن ښکاره شو. زما لوکیشن دا دی یونایټډ کینګډم لندن ښار دی، نو دلته زه موجود یم. دلته دی ګورئ زه دغه ځای کې یم. نو کله چې تاسو دا لوکیشن دې ځای کې شو او دا تاسو سینډ کړو، مثال شیر لایف لوکیشن، بس دا تاسو مثال دا د چینج و د لیږلو. نو کله چې د ولېږلو لوکیشن د لندن او یا د یونایټډ سټیټ و، بس دا لوکیشن د موبایل مکمل چینج شو. اوس به څه وکړې؟ نوې آی ډي خو دې جوړه کړې که نه، او نوی بل موبایل دی، د یو خو د کار موبایل دی، یو د دې دپاره دی. نو هغه موبایل او آی ډي دې هم نوې ده. نو له دې نه وروسته نن ورځ نه لوکیشن دې چینج کو په آی ډي کې، مثال ته به خپل پیج به هماغه آی ډي کې خلاصوي، بل موبایل کې به نه خلاصوي او نه به بل څوک ورسره اډمین کوي. بس صرف هماغه موبایل کې چې کوم آی ډي وي هغه آی ډي به ته بل موبایل کې نه خلاصوي او نه به هم بل څوک په دې پیج کې اډمین کوي. صحیح ده؟ دا خبره باندې تاسو پوه شوئ. یعنې هماغه پیج نوې آی ډي به نوې موبایل کې جوړه کړي او هغه آی ډي به ته بل موبایل کې هم نه خلاصوي او لوکیشن به دغسې د وی پی این سیټینګ برابر کړي. کله چې دې برابر کړو بس د هغې نه 7 ورځې وروسته به ستا لوکیشن کوم هیواد دې سلیکټ کړی وي هماغه به وي. نو کله چې 7 ورځې مکمل شي ستا لوکیشن به په پیج کې همدا یونایټډ کینګډم د انتخاب کړی و که د یونایټډ سټیټ انتخاب کړی و هماغه به شي. خو په شرط د دې داسې نه چې ته اوس هغه وی پی این کنیکټ کې نور بس موبایل بند کړي، ډیټا پکې نه خلاصوي او نور مثال بیغمه اجازه بس چینج کېږي، داسې نه چینج کېږي. ته به خپل فعالیت کوي، ډیټا به هماغه کې خلاصوي، بس هماغه ځای کې پیج خلاصوه، پوسټ کوي، هر شی کوي، هماغه موبایل نه کوه. نو ستا دا لوکیشن چې دی دا به چینج شي. له دې نه وروسته چې کله ستا لوکیشن چینج شو بس دا یو شرط، مهم شرط پوره شو. د هغې نه وروسته 1000 فالوورز یا کم باندې هم ورکړي، 2000 8000 باندې هم ورکړي، صرف خپل پوسټونه کوه، خپل ریل اپلوډ کوه، بس تا ته خپله هغه راځي کنټنټ مونټایزیشن تاسو ته راځي. کله چې راغی مونټایزیشن چې کوه هلته به تا ته راغلی وي سیټ اپ، بیا نو خپله هم کولی شي، که نه موږ ته میسیج وکړئ موږ به در سره کومک کوو. نو دا ویډیو ملګرو تر دې ځای پورې وه، خو وی پی این ضرور دی، باید وی پی این تاسو واخلئ. دا څومره خبرې ما په ویډیو کې وکړلې نو دا تاسو ضرور عملي کړئ، انشاءالله ستاسو د پیج لوکیشن به مکمل چینج شي. نو تر بیا ښې چارې، ښه وخت ولرئ، الله په امان.